Hi viewers, I hope you all will be fine. نن به موږ او تاسې if only یا ای کاش چې د I wish so معنا هم ورکوي په ځینو جملو کې استعمالو. نو راځئ چې دلته یې زده کړو. لومړی if only you had told me the truth. ای کاش حقیقت دې راته ویلی و. if only you had told me the truth. ای کاش حقیقت دې راته ویلی و. if only someone would buy my car. ای کاش چا زما موټر اخیستی و. if only someone would buy my car. ای کاش چا زما موټر اخیستی و. if only I had a lot of money. ای کاش ما ډېرې پیسې درلودې. if only I had a lot of money. ای کاش ما ډېرې پیسې درلودې. if only I knew the truth. ای کاش په حقیقت خبر وې. if only I knew the truth. ای کاش په حقیقت خبر وې. if only it would stop raining. ای کاش باران ختم شوی وې. if only it would stop raining. ای کاش باران ختم شوی وې. if only I had stayed home. ای کاش کور کې پاتې شوی وم. if only I had stayed home یا at home. ای کاش کور کې پاتې شوی وې یا کور کې پاتې شوی وم. نو په دغه جملاتو کې تاسو wish هم استعمالولی شئ. I wish it would stop raining یا I wish I had stayed at home. خو دی لږ ایډوانس لغات دی یا حرف دی چې باید استعمال شي پوه شو پې. نو هیله لرم چې دا به مو زده شوي وي. د لا زیاتو جملاتو د زده کړې دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.